څومره مطلب هغه بے ادب بلې بے احترام بلې معتاد الله په دربار کې دومره بے ادب کوو. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د الله رب العزت پر رحمت باندې چې کله کافران خبر شي شیطان خبر شي هغه به دغه وایي الله ډیر مهربان ذات امام والله وبخښي. او چې کله د الله په قهر باندې انبیا خبر شي انبیا هم دغه وایي چې خدای خبر چې ما ته الله معافي وکړي به نه وکړي. نو لہذا از جابر وایي فقط درې ورځې مخکې د پیغمبر علیه السلام د مرګ پیغمبر علیه السلام مبارک سما دا واوریدل ویلې ول چې تاسو کله مرئ په داسې حال کې مړسئ چې تاسو څه فکرې تاسو به دغه وایئ الله ډېر مهربانه ذات دی زما ګناهې خو ډېرې لږ دي کوچنۍ دي که څه هم زما دپاره د هلاکت سبب دی خو د الله دربار ډېر عظیم دی زما ګناهې پکې ښکاره کېږي نه په دغه وجه به الله رب العزت څه وکړي الله رب العزت به معافي ورته وکړي. هغه یو حدیث کې راځي یو سړی سپین ږیری و نو دی چې کله وفات کېدی نو بیا یې زامنو ته وویلې چې تاسو څه وکئ تاسو